د غزل ماښام خپرونې درنو لیدونکو سلام مینه او درنښت ومنئ. دا دی د غزل ماښام خپرونه د یوه شاعر په پیدا کېدو سره پیل شوه. موږ معمولا د دې خپرونې دپاره د سیمې او هېواد په کچه هغه شاعران چې مشهور دي راغواړو او هغوی چې نوي ځوانان دي د دې خپرونې یوه برخه یې ګرځوو تر څو له همدې طریقې د دوی استعداد د دوی فکر ته وده ورکړو. نن خوشبختانه د یو شاعر کوربه‌توب لرو چې محمد خالص همت نومیږي. همت صاحب د شعر په برخه کې نوی ځوان دی، نوی ټکېدلی ګل دی. غواړو د ده شعر واورو، د ده د شخصي ژوند په اړه معلومات حاصل کړو. محمد خالص همت په خپرونه کې درته ښه راغلاست وایو. هر کله راشي ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او دا د زموږ د برخې مېلمه یې. د لوی څښتن تعالی جل جلاله په هغه سپېڅلې نامه چې د سهار په اوښکو د بیابان د ګلونو پالنه کوي، تاسو ته او د غزل ماښام د خپرونې ټولو لیدونکو ته سلامونه، نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې نغښتي یاست. قربان، ډېره مننه. بیا هم مننه چې په دې مصروف وخت کې حاضر شوئ تر څو له موږ سره مرکه وکړئ. په لومړیو کې مخکې له دې چې خپرونه پیل کړو پېژندګلوي به وکړو. دا چې موږ دې پېژنو نو ډېری لیدونکي به تا نه پېژني. نو اصلا د کوم ولایت یې، د کومې ولسوالۍ یې، څومره زده کړې مو کړې دي؟ که د شخصي ژوند په اړه مو خپل معلومات له موږ سره شریک کړئ. قربان، مینه مو ده. الله تعالی مو خوښ او خوشحاله لره. بشپړ نوم مې محمد خالص همت دی، د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د شنیز د ښکلې درې د لوړې د ساقخیلو د کلي اوسېدونکی. ماشاءالله. له زده کړو په تړاو راته ووایه، څومره زده کړې دې کړې دي؟ بهرحاله محصل یې، 12م پاس یې، په کوم حالت کې؟ مننه. سږ کال مې 12م ټولګی. ماشاءالله، مبارک دی. خیر. د لوړو زده کړو دپاره نیت لرې؟ نو همدا مې قصد او اراده دی چې زه به وروسته له 12م ټولګي څخه لوړې زده کړې کوم او مخته به ځم انشاءالله. ماشاءالله ماشاءالله. نو یو بله پوښتنه به دا وکړم چې نو دا خو 12 کاله درس دې ولوست، خامخا کوم مسلک به دې انتخاب کړی وي؟ یعنې په کوم مسلک کې غواړئ چې ځان ورسوئ؟ مننه پیداس محترم. کله چې په لیسې په دوره کې وم یا د مکتب په دوره کې وم، همدا د شعر او شاعرۍ سره مې علاقه وه. نو غواړم په راتلونکي کې همدغه شعر او شاعرۍ ته کار وکړم، ادب ته کار وکړم او ادبیاتو پوهنځی انتخاب کړم. ډېر ډېر ښه. بس خدای دې په خپلو چارو کې بریالی او سربلنده لره. خیر اوسې. د یوې بلې پوښتنې په توګه که ووایو چې څه وجوهات وو چې ته یې شاعر کړې؟ هغه کوم لاملونه وو چې ته شاعر شوې؟ یو محمد خالص همت په یو شاعر محمد خالص همت بدل کړ. مننه. خیر اوسې. ښه پوښتنه ده. په ډېرو ځایونو کې دا پوښتنه کېږي، یعنې دا یوه ډېره مهمه پوښتنه هم ده. خو که چېرته موږ او تاسو د خپل هېواد وضعیت ته وګورو، موږ او تاسو هغه د هېواد پخواني وضعیت ته وګورو، خامخا به په یو چا کې دا احساس را پیدا کېدا چې یو څوک دې شاعر کړي، یو څوک دې لیکوال کړي، یو څوک دې مثلا په ادبیاتو کې داسې کار وکړي، یعنې خپلې ژبې ته، خپل هېواد ته په داسې یو ډول باندې خدمت وکړي تر څو د خپل احساسات ورباندې کنټرول شي. نو همدغه د وطن حالاتو علت و چې موږ یې شاعران کړلو او ګوډه مات اشعار مو ولیکل. قربان، مات ګوډ نه دي، ډېر ښه اشعار دي. دا چې لیدونکي مو ډېر نوي ستړي کړي او ځای ځای به شعر ته هم وخت ورکوو، ځای ځای به پوښتنې هم کوو. خوښه دې نه دی چې یو شعر درنه واورو؟ خیر اوسې. سمه ده. زه به مینهوالو ته یو دانه غزل وړاندې کړم. قربان، په مینه یې اورو. د وطن پر تروږمیو بجلیګره ستړی مه شې. د وطن په ترږمیو بجلیګره ستړی مه شې، تا راوړی شفاف حسن له سنګره ستړی مه شې. واه، ډېر ښه، ډېر ښه ده. د وطن پر تروږمیو بجلیګره ستړی مه شې، تا راوړی شفاف حسن له سنګره ستړی مه شې. د حلیم زړګي څښتنه ما مې واک ټول در بخلی. ډېر. د حلیم زړګي څښتنه ما مې واک ټول در بخلی، په پرهر زړه مې ټپ کېږده له پرهره ستړی مه شې. ډېر ښه ده، ډېر ښه ده. او په سمینه خاوره باندې ستا د واک ګدۍ چلیږي،
په سمینه خاوره باندې ستا د واک ګدۍ چلیږي، ستا نیکزیه ملا وروره له بهره ستړی مه شي. واه ډېر ښه ده، ډېر ښه ده. او اتفاق د حاکمانو غربي جرړې لولپه کړې. اتفاق د حاکمانو غربي جرړې لولپه کړې، شپه او ورځ په خدمت بوخت یې، له دفتره ستړی مه شي. واه ډېر ښه، دا باید بیا ورو، ډېر ښه ده. اتفاق د حاکمانو غربي جرړې لولپه کړې، شپه او ورځ په خدمت بوخت یې، له دفتره ستړی مه شي. ډېر ښه ده، ډېر ښه ده. ښار مو ښه په حسن موړ دی، د رقیب سترګې ډندېږي. ښار مو ښه په حسن موړ دی، د رقیب سترګې ډندېږي، کارګره او خادمه برادره ستړی مه شي. واه ډېر بهترین بیت ده، دا بیا ورو، ډېر ښه بیت ده. ښار مو ښه په حسن موړ دی، د رقیب سترګې ډندېږي، کارګره او خادمه برادره ستړی مه شي. ډېر ښه ده، ډېر ښه ده. او د وطن جنتي حسن د اغیار له قصده ناڅي. د وطن جنتي حسن د اغیار له قصده ناڅي، بس غوټې وهه ګډېږه له وزره ستړی مه شي. ډېر ښه ده، ډېر ښه ده. د وطن جنتي حسن د اغیار له قصده ناڅي، بس غوټې وهه ګډېږه له وزره ستړی مه شي. ډېر د خالص د قلم توري څو سمینې څهرې ستایي. د خالص د قلم توري، د خالص د قلم توري څو سمینې څهرې ستایي، ای حاذقه ملا وروره له منبره ستړی مه شي. ډېر ښه و. ای حاذقه ملا وروره له منبره ستړی مه شي. نو نور قضاوت به لیدونکو ته پرېږدو، موږ مطمئن یو چې دغه شعر به یې خوښ شوی وي. همت صاحب په اوسني وخت کې ادب په کوم لوري روان دی؟ ستاسو په اند ادبیاتو ته کار کیږي نه کیږي؟ په کوم لیول دی ستاسو فکر څه دی په دې برخه کې؟ مننه فردوسي محترم. که چېرته موږ او تاسو خپلې ټولنې ته وګورو، د هېواد وګړیو ته وګورو او خلکو ته وګورو، له وخته د موږ هېوادوالو او خلکو ادبپالو ځوانانو له ادب سره مینه درلوده، ادب ته یې کار کړی دی. یعنې زه په دې باندې باوري یم چې انشاءالله وروسته له دې به م ادب ته کار کا او په دغه برخه کې به ګړندي ګامونه اخلي. له تېر وخته را په دې خوا چې کله دغه 2 کالونه راغلي دي، پر امن برسېره د موږ هېوادوال له ادب سره ډېره مینه لري، د ادب ځولۍ یې غوړېدلې ده، او زه په دې باندې باوري یم چې نوره به هم دغه د ادب ځولۍ غوړېږي. ادبپاله ځوانانو به د خپلو هېوادوالو لپاره کار کوي، د خپلې ژبې لپاره به کار کوي، د خپل هېواد لپاره به کار کوي، او د خپل ادب لپاره به کار کوي، که هغه دري ادبیات وي، که هغه پښتو ادبیات وي. د تیر په پرتله باندې اوس الحمدلله د ادب برخه ډېره پراخه او ډېره سپېڅلې ده. ډېر بس په همدې هیله او امید زموږ هیله او امید دا دی چې پښتو ادب ته له هرې زاویې کار وکړو، ځکه پښتو یوه داسې ژبه ده چې ویونکي په کامله معنا لا هم دوی ته ژمن نه دي، دې ته ژمن نه دي تر څو خدمات یې په کومه اندازه چې په کار دی ورته وکړي. نو اوس لله الحمد ځوانانو کلک هوډ کړی دی، انشاءالله د شعر له لارې د نثر له لارې دوی لګیا دي او دغه خدمات کوي. خدای دې وکړي چې زموږ پښتو ادب لکه د نړۍ معتبر کوم ادبیات چې دي د هغې ادبیاتو په چوکاټ کې داخل شي، او همدا زه او ته یو، دې ته ورته نور ځوانان دي، زموږ مشران دي چې ادب دپاره یې کار کړی دی او موږ هم د هغو په لارو ځو. نو ډېره زښته زیاته مننه. د یو بلې پوښتنې په توګه که ووایم چې که ته شاعر نه وای، تا اوس ځان چېرته لیدې؟ ته به څوک وای؟ ښه پوښتنه ده. ما مخکې درته ویل چې ما د خپلې شاعرۍ په علت باندې هغه خپل احساسات راخیستي په شعر باندې مې بدل کړي، هغه خپل احساسات مې په شعر باندې لیکلي دي او ټولنې ته مې وړاندې کړي. ممکن که چېرته ما شعر نه وای لیکلی، زما به مسلک بدل و، مطلب ما به د راتلونکي دپاره یوه بله بغیر د ادبیاتو پوهنځۍ څخه یوه بله پوهنځۍ انتخابوله. ماشاءالله. یعنې موږ ویلی شو چې همت صاحب که ادبیات لولي، ذوقي لولي، اکثره وخت یو څوک کوم علم حاصلوي، کوم تعلیم حاصلوي، ډیری وخت د کورنۍ فشار وي چې یاره پلانکی له 12م ټولګي فارغ شو، که پلانکی مسلک ولولي دا زموږ د کورنۍ په خیر ده. مګر همت صاحب د هغوی جدا دی. نو بله خبر دا چې شعر او شاعرۍ له ورځني ژوند لرې ساتلی
اوس یوه ډېره سلول شوې خبره زموږ په ټولنه کې دا ده چې شاعر اوزګار دی، چې شعر لیکي دا د اوزګرتیا له وجې دی شعر لیکي. په داسې حال کې چې شعر فکر نه کوم چې ځانګړي ځای ځانګړي وخت ضرورت ولري، خو زموږ د ټولنې ډېری خلکو ډېری وګړو دغه فکر په ذهن کې ننوتی دی چې شاعر د ټولنې هغه وګړی دی چې دوی د شعر د لیکلو له ورواخه نور هېڅ هم نه کوي. ته د ولس د دغو انګېرنو یا د دغو خبرو سره موافق یې؟ نه، بلکل له دې خبرې سره موافق نه یم، ځکه زه چې کله خپل ځان ته ګورم او دې خبرې ته ګورم د خلکو چې یو شاعر د نور کار پرېږدي او په کور کې د ورته کیني او شعر ته د وخت ورکړي. ما خپله شعر ته داسې وخت نه دی ورکړی چې زه دې په کور کې کینم او په دې هدف باندې دې کینم چې زه د شعر ولیکم. داسې وخت راغلی زه په کار باندې مصروفه یم، ما ته یو بیت راپه یاد شوی دی. یعنی داسې وخت هم راغلی چې ما په کار کې یا د کار په حالت کې په جریان کې بسته غزل لیکلی دی. یعنی داسې محدود وخت ما نه دی ورته ټاکلی چې په دغه وخت به زه کار کوم، په دغه وخت به زه شعر لیکم او په دغه وخت کې به مثلا زه نورې چارې په مخ بیایم. ډېر همت صاحب ډېره مننه، کور دې ودان. دا چې لیدونکي ستړي نه کړو نو یو څه نور هم درنه اورو. مننه. زه به یو نظم درته وړاندې کړم. مهرباني. هیله ده چې د لیدونکو خوښ شي. مهرباني. هغه مات مات اندامونه دې رغیږي، ستا له وینو خوشبویۍ صدا را وکړه، الهي نصرته ته راسره مل وي چې ناروغې ازادۍ صدا را وکړه. هغه مات مات اندامونه دې رغیږي، ستا له وینو خوشبویۍ صدا را وکړه، الهي نصرته ته راسره مل وي چې ناروغې ازادۍ صدا را وکړه. موږ عمرونه انتظار دی درته کړی، له وختو مو ستا راتګ ته شپې سبا کړې، ما خوبونه د لالي لیدل چې راشي، خدای مو هغه د خوبو کیسې رښتیا کړي. ډېر. موږ عمرونه انتظار دی درته کړی، له وختو مو ستا راتګ ته شپې سبا کړې، ما خوبونه د لالي لیدل چې راشي، خدای مو هغه د خوبو کیسې رښتیا کړي. له امو رازېږېدلې قشتیپه ده، څه په ناز یې د اوبو څپې بهیږي، کار روان دی ملا ورو راپورته شوی، زخمي زړونه دي چې دم په دم رغیږي. ډېر ښه، بیا یې اورو. ډېر ښه ده. ډېر. له امو رازېږېدلې قشتیپه ده، څه په ناز یې د اوبو څپې بهیږي، کار روان دی ملا ورو راپورته شوی، زخمي زړونه دي چې دم په دم رغیږي. ډېر ښه ده. او هیلې مړې نه دي عشق پاشي زرغونیږي، دلته اوس د ازادۍ شوی آذان دی، شاړو دښتو نم اخیستی دی چې ناڅي، له مودو یې تنده ماته شوه باران. هیلې مړې نه دي عشق پاشي زرغونیږي، دلته اوس د ازادۍ شوی آذان دی، شاړو دښتو نم اخیستی دی چې ناڅي، له مودو یې تنده ماته شوه باران دی. پګړیواله 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 پګړیواله، تا خلاص کړیو د غرب له غټ جنجاله. ډېر ښه ده. ډېر. او په خپل ځان د بارودي واسکټ بسته کړه، دا ولس د اوس خلاص کړی له وباله. ډېر. پګړیواله پګړیواله پګړیواله، تا خلاص کړیو د غرب له غټ جنجاله، په خپل ځان د بارودي واسکټ بسته کړه، دا ولس د اوس خلاص کړی له وباله. ډېر. او ستا پښتون بیخي له هر څه په امان یو، موږ له مینې جوړ یو، مینه درنه غواړو. ډېر. ستا پښتون بیخي له هر څه په امان یو، موږ له مینې جوړ یو، مینه درنه غواړو، نور مو سخته له نفرت سره وراني ده، په تندي مچو شیرینه درنه غواړو. ډېر ښه ده. ډېر ښه ده. په کمند کې هغه تور زړونه صفا کړه، ای حاکمه ټینګه ژمنه درنه غواړو. په کمند کې هغه تور زړونه صفا کړه، ای حاکمه ټینګه ژمنه درنه غواړو، د یو څو ورځو خوښي مو په کار نه، د ازادۍ لمنه پلنه درنه غواړو. ډېر. شنې اوبه په وچ شاړو ورلاهو کړئ، له وختونو سرو اورونو سوځولې، حلق یې وچ دی خوله یې خلاصه خلاصه کیږي، خړې خاورې مو بمونو سوځولې. شنې اوبه په وچو شاړو ورلاهو کړئ، له وختونو سرو اورونو سوځولې، حلق یې وچ دی خوله یې خلاصه خلاصه کیږي، خړې خاورې مو بمونو سوځولې. ته یو ځل دشت لیلې ته ورشه یاره، د وطن د شاه زلمیو حساب وکړه، چې په یوه کنده کې څومره ځوانان ښخ دي، د شهیدو ککریو حساب وکړه. ته یو ځل دشت لیلې ته ورشه یاره، د شهیدو ککریو حساب
د وطن د شازلمیو حساب وکړه چې په یوه کنده کې څومره ځوانان ښخ دي د شهیدو ککریو حساب وکړه بس همدغه قاتلین لایق د حق وو د همدې دشت لیلې قاتل مارشال شو دا د غرب یوه میډالي غوندې چوکۍ وه چې د حق قاتل د ټولې نړۍ سیال شو بس همدغه قاتلین لایق د حق وو د همدې دشت لیلې قاتل مارشال شو دا د غرب یوه میډالي غوندې چوکۍ وه چې د حق قاتل د ټولې نړۍ سیال شو کندهار کې لغړی رازق حاکم وو نه یې رحم وو په زړه کې نه و بال وو په ریګونو کې تر اوسه ځوانان ورک دي بس د غرب لخوا همدغه غټ جنرال کندهار کې لغړی رازق حاکم وو نه یې رحم وو په زړه کې نه و بال وو په ریګونو کې تر اوسه ځوانان ورک دي بس د غرب لخوا همدغه غټ جنرال دا خبرې مې تر دې درته اوږدې کړې چې له دې نظامه زه بیخي راضي یم ځکه ټول وطن وحشت و ځورولی اوس د سولې سره لبانه وننګي یم دا خبرې مې تر دې درته اوږدې کړې چې له دې نظامه زه بیخي راضي یم ځکه ټول وطن وحشت و ځورولی اوس د سولې سره لبانه وننګي یم ستړی ستړی یم له شپو مزل وهلی اوس ویده په سپین مړون مې دلالي یم له ما پاتې و درسونه اوس یې وایم مدرسې ته ځم چړي یم او چړي یم ستړی ستړی یم له شپو مزل وهلی اوس ویده په سپین مړون مې دلالي یم له ما پاتې و درسونه اوس یې وایم مدرسې ته ځم چړي یم او چړي یم له رمې سره په هسکه لا روان دی له رمې سره په هسکه لا روان دی د شپېلۍ سنګای ساره ویښه کړې د خړ کلي په جونګړه راولاړه د شپېلۍ شور یې لیلا راویښه کړې ډېر ښکلی ده ډېر ښکلی ده له رمې سره په هسکه لا روان دی د شپېلۍ سنګای ساره ویښه کړې د خړ کلي په جونګړه راولاړه د شپېلۍ شور یې لیلا راویښه ډېر ښه ده ډېر خوندور ډېر عالي ډېر په زړه پورې بس خدای دې همداسې د شعر ښاپېرۍ هوښیار او ځیرکه لره ډېره زښته زه زیاته مننه چې یو خوږ نظم دې راواورو همت صاحب دا چې خواږه شعرونه دې راواورول نظمونه دې راواورول موږ غوښتل چې نور هم در سره پاتې شو خو زموږ د خپرونې وخت کم دی د خپلو اوریدونکو لپاره لیدونکو لپاره کوم پیغام لري په وروستیو کې پیغام ټولو هیوادوالو ته دا دی چې هر څوک باید خپل مسلک او خپله برخه کې ټولو هیوادوالو ته خدمت وکړي ځکه همدغه د خدمت وخت دی موږ دغه وخت کلونه انتظار کړی دی چې پر موږ باندې د اسلامي نظام حاکم شي او موږ ته دا فرصت برابر شي تر څو خلکو ته خدمت وکړو ډېره مننه د غزل ماښام درنو لیدونکو دا وه زموږ خپرونه چې له محمد خالص همت سره مو ترتیب کړه تر یوې بلې خپرونې چې موږ راګرځو د لوی الله په امان د غزل ماښام ادبي خپرونو د لیدو لپاره د ویاړ څیړنیز او فرهنګي بنسټ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.